بیا تیره که ما ډېر وال ماله مو خوړه لکه تره مې او ټول ویل چې یاره دا ښه کار نه دی ما ورته یاره بس دا زما شوق دی څوک سپونتري ساتي څوک سپي ساتي څوک مرزان ساتي څوک جواري کوي شکر دی دا کار نه کومه نن دی که سبا دی اشنا زه د تا نه تلل کمه راشه چې دې ښکل کمه اشنا یاره بس او ډېر ښه الماس خلیل صاحب بس بنده جذباتي شي که نه ولې ما هغې څه بد خو نه کړي صرف غریبي مو وه که نه یو خوا ته رور ګډېږي بل خوا ته خور ګډېږي چا سره پلار ګډېږي چا سره مور ګډېږي دا بې شرمي ده امریکې ته ځي پکې وګورئ د هنګامې وګورئ. السلام علیکم ګرانو کتونکو عزتمندو اورېدونکو لیدونکو یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو د یو داسې خپرونې سره چې ځانګړتیا لري او یو داسې هنرمند یو داسې لال خدای پاک په ګوتو راکړی دی چې هغه که د پښتو موسیقۍ ذکر کیږي او بیا د خوږ اواز ذکر کیږي نو د دې هنرمند نوم به خامخا چې کوم دی نو ستاسو او زموږ ذهن ته راځي. تعلق یې د ډېرې ښې کورنۍ سره دی نو زه وایم چې دا نوم یې درته واخلمه چې دا هنرمند دی الماس خلیل. زه څومره ساده وم چې پتا ګلې غلط شومه ستا د لباسې خولې په خندا ګلې غلط شومه. الماس خلیل صاحب په خیرونو. السلام علیکم. ډاک بسیط ته په خیر راغلی. تاسو په مینه راځئ دلته په شوق راځئ دلته او زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تاسو ما ته ووایئ چې یاره زه درځمه نو دا ما لپاره اعزاز دی چې زه تاسو ته یادېږم او زړه مو غواړي چې ما سره سولازي تېرې کړي بیا موږ هم غواړو چې تاسو سره یو څو خبرې اترې وکړو. صحیح خبره ده بلکل دا خو ستاسو لکه ډېره مننه او چې ته زمونږ د قوم سره د پښتنو سره د مینهوالو سره زمونږ دیدن وکړې او زموږ خبرې واوري نو که چا هیر هم یاد شو که نه دا انټرویو یو داسې شی دی چې زه سره د مخلوق سره د مینهوالو سره مینه پیدا شي خلک یو بل وپېژني راوپېژني نو دا هغه حالاتونه خلک خبر شي. بل دا خبر چې دا ستا ډېره لویه مهرباني په دې پښتنو سره چې د هر یو فنکار د هر یو دغه د خلکو سره د ملاقاتو کې د دې سره خبرې د هغوی د حالات نه ژوند نه خبر شي نو دا ښایسته خبره ده نو الله تا خوشحاله او باد ساتي دا خو موږ چې ژوند انشاءالله راځو به الله هم خوشحاله ساتي. الله یې آباد لره. ها الماس خلیل صاحب خو دی د تاکال او جی بلکل د تاکال کې بیا چې کوم دی نو کوزه تاکال او بر او تاکال او منځ کې تاکال خو پکې نشته که نه نشته که نه زموږ بر تاکال موږ کوز تاکال یو تاسو د کوز تاکال پایان. ها خلیل ستاسو چونکې دا ستاسو د تپه د خلیلو ده که نه جی قوم دی که نه خلیل قوم دی بس دا خلیل مومند دا قوم دی لکه نامې د قومونو ستاسو د خلیلو مومندو د دغه نه د سیمې نه ډېر خلک راغلي دي موسیقۍ ته لکه پخوا ته وګوره انځرګل د خلیلو مومندو د سیمې وزرخان خلیل مومندو او بیا چې دی نو احمد خان استاد انور خان د بادر کلیو احمد خان او دلته دغه یارله مې ورکه جوابونه رحمت شاه بابا مظفر خان او انور خان ډېر زیات عبدالجبار د کږې ولې د دې سیمې نه پخوا هم ډېر فنکاران هنرمندان راغلي دي بیا کچکول ستاسو په کلي کې پخوا یو فنکار و که نه لکه په دې ما ته یو ورځ څه سوال مچولی شو داسې که نه او نامه به نه اخلم خیر دی خلکو اورېدلې وه خبره نو ما ته سړي وایي چېرې د اوسنۍ موسیقۍ کې او پخوانۍ کې ډېر فرق دی هغه پخوا به خلک ټانګو کې ګرځي د اوس خلک موټر کې ګرځي او د اوسنۍ موسیقي ښه ده نو لږزاده صاحب د الله وبخي الله یې جنتونه ورکړي سره ټول مسلمانانو هغه زموږ جج و نو هغه بیا ما ته وایي چې خلیل صاحب ستا څه خیال دی او ډېره دنیا وه ټي وي کې پروګرام نو ما ورته وایم زه خو نور نه پوهېږم خو دومره به ووایم چې د دې قوم نه دا تپوس کوم چې کورني غوړي ښه دي او که ډالډه غوړي ښه دي نو ټول وویل چې کورني غوړي خو ښه دي نو مې ګوره پخوانی میوزیک چې وه کورني غوړي وو که نه جي
باجه به وه طبله به وه رباب به منګی به دا یو خپل زمونږ خوند و د پښتو. اوس خو مې خلک هغه خپل هر څه پرېښي دي. الماس خان استاد ستاسو لکه دې کور کې خو څوک فنکار ونکار نه و که نه؟ نه چې زمونږ درته مې وویل نو زموږ په دې کلي کې داسې فنکار نه و چې هغه نو څه څنګه چا نه متاثره وي په شامین وي د چې اواز دې خوښ و؟ یاره دا خبره ما مخکې هم کړې اوس هم کوم. لکه زموږ کلي ته به د احمد ګل استاد او د احمد خان الله دې جنتونه ورکړي هغه له دی استاد دې خدای لري دی به زموږ کلي ته راتله دی مجلس به چې وکړو نو د خلکو به ورسره ډېره مینه کوله ډېره زیاته مینه به یې کوله. نو زما هم دې سره ډېر شوق پیدا شو چې دې فن کې خو ډېر خوند دی او مینه ده او دا څونه خلک ورسره محبت کوي او دا خو والله اشتیا ډېر ښه شی دی. نو زما هم دې سره ډېره مینه پیدا شوه ورو 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 بیا پیره که ما ډېر وال مال هم وخوړه لکه تر مې او ټول وویل چې یاره دا ښه کار نه دی. ما ورته یاره بس دا زما شوق دی څوک سپونتري ساتي څوک سپي ساتي څوک مرزان ساتي څوک جواري کوي شکر دی دا کار نه کومه. همدومره خو د پښتنو کې زنانه هم سندرې وایي نو دا خو ډمتوب نه ډمتوب خو دا خو بېله خبره ده. ډم خو مې د ډمامو والا به ورته پخوا ویلو استکاران سره به ډمامه وه. ګوره جي دا سوات شو بونیر شو لکه دې کې اوس هم خلک دا وایي د استکار چې وي که نه خدمتګار غریبانان دی پخوا به دی سره ډمامه وه نو خلکو به ورله خط ورکړو چې یاره ورشه پلانکي کلي ته ولته به اعلان وکړي یو چوک کې به ودرېږي یا حجره کې به ودرېږي او دا ډمامه به وغږوي خلک به راجمع شي ورته چې فلانکي خان د زوی واده دی نو هغه به دغه ډمامه به ډبه 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 خلک به راغون شو نو هغې ته ډمامه والا به ویلو. نو دې خلکو ته جوړ کړ دا ډم دی او دا ډم دی او دا لکه اول خو پخوا به زموږ په وخت کې هلکان خلکو شاعران راغلي دي مجلسیان راغلي دي ډېر د عزت خبره به یې کوله او ډېر ښه خلک وو که نه جي. اوس خلک شوق هم کوي اوري هم او بد هم ورته ګوري که نه جي. نو خبردار داسې نه یې پکار. دا راته ووایه چې کله راووتې میدان ته لومبې شروع دی چې ته میدان نه وکړه ریډیو نه دې وکړه ټي وي نه دې وکړه کوم ځای نه دې وکړه د فن ابتدا؟ نو زما خو لکه ریډیو نه په سن 65 کې غزل ما ویلو او زموږ یو ترور زوی و هغه انجینیر و هغه ماته چې را چې ځو الیاس خلیل جی الیاس الله دې وبخي الله یې جنتونه ورکړي. نو هغه ماته لکه ریډیو ته راشه نو بس زه لاړم ما چې ځه نورې خبرې به پرېږدو خبرې اوږدېږي نو بس هغه ما باندې یو غزل وویلو پرې مې دې اشنا ته څه ویل غواړم ډکر مانې نه ورته ښودل غواړم که نه جي. چا چې فریادي د فریادي منظر صاحب جی فریادي جی. نو بس ټولو لکه پروډیوسرانو ټول وویل چې یاره دا سړی خو قابل دی او دی به راولو دی به راغواړو هغه وخت کې دومره فنکاران مخکې تا چې ته زده کړه کړې وه چې ته چا سره نه هېڅ نه کړي نه زما استاد و زما محمد رفیع استاد و د انډیا روحاني استاد مې چې روحاني زما به هغه ګانې اورېدې او ویلې به مې بس دا ما یو قسم له استاد شو. نو ستا په دې اواز کې چې د کم لی او سر دی او کم تال ورته وي که څه زه خو په دغه ځینې ډېر نه پوهېږم دا د کومه راغلو دا خو ګران دا خو بغیر د زده کړې کېږي نه دا همدغه د انډیا د ګانو هغه سرونه یې زما چې هغه کومه طرزونه به هغه کول او هغه به کول هغه سیسټم باندې زه به لګیا وم نو هماغه شی هغه لاب زه کوم روبایي چې کوم نو دا ډېر ګران کار ساز ماز یو هم نه زده کړې؟ نه سازونه مازونه مې نه زده همداسې به زما شوق ریډیو کې چې ته کامیاب شې نو بیا دې څوک چې ته ډله مله دې جوړه کړه څه دی؟ بس هغه داسې کار و چې کور ته لاړم بس لکه مور مې راته ډېرې خبرې وکړې او پلار مې وتښتېدم ویل وجنې دي دا کار مه کوه بس بیا ما ترمونه قوم مې راغونډ شو بیا ما ورته ویل داسې خبره نه دا زما شوق دی ما یو خبره راته کوم خیر دی بیا مړ مې کوي ما خبره چې زموږ کلي کې واده وه ټولې زنانو سندرې ویلې نو بیا خو به ټول ډماني نو بیا خو خلک یې خپلې ښځې منې کړي دا همداسې ډمتوب خو نه به دا د پښتو یو کلچر دی زموږ مینه د خلکو سره زموږ نو بس تره مې تېزه بچی به چې بالخانه کې کېننې او بس دا چې څه کوې کوه نو حقیقت د بالخانه او ډېره میره مې نشته پروګرامونه لازمه داسې خاص ځینې وي یار دوست وي که نه سړي را سره یي بیا چا سره دې پروګرامونه کړي دي په دې پخوانو کې لکه تاسو د احمد خان استاد ذکر وکړو نو هغه سره د په یو ځای مجلس لکه حبیب نور استاد یې الله وبخي اووم تاریخ دی د نومبر کال 2023
او د زیارت ورځ او حبیب استاد وفات شوی دی په خپل دعاګانو کې یاد ساتي ښه الله دې وبخښي سره ټول مسلمانان نو هغه سره هم داسې میدان کې به کله کله ودرېدو احمد ګل استاد سره به کله کله به راله ټایم راکړو موږ به دې مخکې څه نه شو ویلی خو لکه بیا به هم زموږ قدر عزت کوو چې زه څه ووایه شوقي دی یاره پرېږده چې څه ووایي نو دې سره احمد خان سره داسې لکه حیات الله دې خدای وبخښي ما هغه یو دی کې داسې پروګرام کړی و او خیال محمد سره هم داسې چېرته به چې راغلو زه هم پکې ودرېدم او مجلس به مې وکړو لکه هر مجلسي سره مې داسې غزل نیم کړی دی خو لکه ډله مله به مې چا سره نه وه شوقي به خلکو ودرولم که نه ډېر پروګرامونه هم کړي دي ودونو ښادو له به م تلې نه نه به تلم اوس ځمه اوس ځمه خو عامه ځای ته ځم چې کوم ځای کې ښه پروګرام وي ښه د عزت ځای وي ښه دغه وي نو ځمه ځینې نه ځمه ګوره یو پوښتنه درنه کوم رښتیا به راته وایي عمر دې څونه دی دې وخت کې عمر یاره عمر به مې وي داسې 83 کاله خو وي ما وختي ستا شناختی کارډ وکړ ستا 4 په دې تېر لومبي تاریخ د جنورۍ برابر شوي دي او دا 10 میاشتې پرې واوړې دي 15 تقریبا دا راته وایه چې ستا په دې اواز کې د نظر نه شي اډو فرق نه دی راغلی زه درته یو خبره وکړم چې کله یې دا زړه مات شو که نه دا زړه د زړه نه دې عشق ووتو نو بیا اسم نشه کولی چې کله د زړه ژوندی وي او د خلکو سره د مینه عشق در کې وي نو انشاءالله اواز کې به دې هم فرق نه راځي او چې کله د خلکو نه د دنیا نه د هر څه نه د زړه موړ شو نو بس هر څه بس لکه دا کتونکي به هم غواړي چې د ده اواز لږ ور دي وخت کې او جي ستا اواز څنګه دی چره مره خو نه نیسي اواز خو دې خرابېږي نه نو خیر وبکوم داسې به وکړو خو لکه دا ګاډي کې چې پیټرول نی که نه نو دله خلک دیکه ورکوي بیا لکه ته ساز نشته نو ساز چې نی خو خیر دا دیکه باندې بس چلو خیر دی لږ غوندې معمولي غوندې دومره ښه کړه چې اخر کې دې پکار شي چې دعا دې د درمن زړګي پر هار شي فریاد در پسې ګرځما دنیا کې دا دعا دا چې نصیب میں ستا دیدار شي اے د دو کونو سردارا خدای د پارا ارزاد وی په اخر میں مددگار شي نو نن دې که سبا دې اشنا زدتا نتدل کما راشه چې دې ښکل کم اشنا راشه چې دې ښکل کما نن دې کا سبا دې د بېلتون نظراتو کې دې دا د خوشحالی نه ډکې شپې ورځې ولتون کې دې ظلم د غمازو اشنا زبا وطن بل کما راشه چې د ښکل کم اشنا راشه چې د ښکل کما ستا د محبت داغ به زما په زړګي پاتې شي دا د غم شتیم په ګوګل کې زما ماتې شي اوس به درته زه د غمه سړګي خپل کما راشه چې د ښکل کم اشنا راشه چې د ښکل کما خو تشویرانه پاتې اشنا زه په نصیب خوار ومه و تشویرانه پاتې اشنا زه په نصیب خوار ومه دا لوبې به وایمه مشغول خو به په لارې ما نو سوچ د نور محمد به یاره زه په دې غزل کما
راشه چې دې ښکل کم اشنا راشه چې دې ښکل کما نن دې که سبا دې اشنا زه د تا نه تلل کما راشه چې دې ښکل کم اشنا یاره بس او ډیر ښه الماس خلیل صاحب بس بنده جذباتي شي کنه دا اشعار داسي دا د کوم نور محمد کلام و نوخار خو د نوخار نور محمد عمر نور محمد نوخاره ماشاءالله دا جړه ذکر آیا چې ډېر ښکلي ښکلي ځوانان ښکلي ښکلي یاران ځوانان ویوړه ښکلي ښکلي پښتانان لاړه او لکه لمې ورپسې وجړل که نه او موږ هم روان یو ورپسې او دا حق لار ده یا الله ته زموږ دارونه پښتانه دې له اتفاق ورکړه امین خدای موږ له مینه راکړه امین یا الله زموږ اړونو کې بیا هغه عشق پیدا کړي لکه پخوا چې زموږ د پښتنو پړه کې امین دا دنیا ډېره نیمګړې د ارمانه ده وروڼو یو بل نه ګورېزارېږئ نن جي دا ولې خلک خفه دي جي سکون نشته ولې خفه دي خفه په دې دي تره کاره څوک نه ځي ماما کره نه ځي نفرت کوي یار دوست کره نه ځي زوی د پلار نه خفه دی پلار د زوی نه خفه دی لکه د نن نه دا مینه محبت وتو لالچ پکې پیدا شو هر سړی پریشانه دی پیسې ډېرې دي خوراکونه ډېر دي د الله نعمتونه ډېر دي او موږ ټول خفه یو ولې خفه یو چې په یو د اوبه پرتې وڅښا شي نو که دا یو بل کره مونږ تلې راتلې نو څومره خوشحاله به ټایم به پاس کېدو د یو بل نه به خبرېدو خوشحالي به وه نن په کور کې زنانه ناستې خفه یي ولې ما څه بد خو نه کړي صرف غریبي مو وه که نه زه چا نه څه غواړم خو نه زما الله شته که نه چې کوم دی په بعضې خلکو ښه نه لګي چې یاره ته خو دومره غریب یې چې خپل کور هم نشته بیا هم په خلکو ګران دی بلکل یو خبره دام کوم دا خلک بوی چې ګیندې د دغه نه دا ما چې سترګو نه اوښکې لاړې که نه په دې نه چې زه چا نه څه غواړم نه زما دومره لوی الله مینه غواړي مینه دومره لوی الله مې دی صرف ګیله مې راځي چې ما په زندګۍ کې دا ټول اوري زما خبرې به ودې یو انسان دې ده وي که ما د خولې نه چاته یو کنځل وتي یا ما چاته بد کتلي یا مې چا غیبت کړی ما د هر چا عزت کړی دی کوم به انشاءالله او ما د خدای دا توفیق نه راکوي چې زه به چا سره بد وکړم الماس خلیل صاحب بچي څه کوي او څو دي بچي مې د خیر عالمان دي علم کوي د خیره ماشاءالله او الله دې څو زامن دي زما ما الله خدای ډېر دي بس پرېږده دا خبره الله یې ټول لري امین امین خو بس دا یو ګیله دی بله خبر دا ما ته د دنیا خلک کوي د بار ملک نه یاره ما سره یو انټرویو لکه ستا چې کوي د هارون باچا او ډېر ښه انسان دی ښه فنکار هم دی زموږ ورور دی نو هغه ماته چې ما هغه نه تپوس وکړم یاره باچاجي دا مینهوال څه ته وایي چې یو سړی وایي چې ستا ډېر مینهوال یم ستا دا څه خبره ده زه ستا فین یم دا فین مال څه ته وایي نو زه خو پوه یم خو هغه د خولې نه مې دا خبره واورېده ویل دا ستا مینهوال دي که نه فین دې ته وایي نو ما ورته ویم والله دروغ وایي ویل څنګه ما دروغ په دې وایي چې دې زما سره دونه مینه کوي نو ما نه خو هېچا هم چا تپوس ونه کړو چېرې ته څه کار کوې ستا ژوند څنګه دی او څه حالات دی څه خدمت خو نشته څه منډه تړه خو نشته په دې دنیا کې خو ډېر غټ غټ سرمایهدار پراته دي شته که نشته جي اول زموږ په پاکستان کې څومره سرمایهدار دي دې فنکارانو سره څه مینه وکړه یوازې نه اکثر خلک وایي حکومت له پکار دی چې حکومت ته او حکومت ماله ایوارډ راکړو ټیک ده زه شکریا ادا کوم زرداري راله راکړو صدر نو تش ټیټانګې راته پیتل ویل ته زوړن کو نو زه په هغې څه وکړم 18 ایوارډه ما اخیستي نو کباډي هم نه اخلي دا ما یو کم 50 ایوارډونه اخیستي نو اعزاز دی که نه حکومت ته پکار ده که نه چې موږ خو یو کور راکړي چېرته عزت راکړي که نه جي نو بس دغه یو ګیله هم ده او د قوم نه هم ده بار ملکونو کې زموږ څومره پښتانه دي یو خبره کوم او دې باندې به ټول پوه شي یو سړی ونې ته ختلو وی یا الله که دې ونې نه کوشو منه غوی به لالوم چې نیمې ته راورسېدو ویل ګډوی به لالوم
چې لږ لاندې را کوز شو چرګه به رالم خو چې بالکل بیخي کوز شو یا الله ما سې ګپ کولو او نه چرګ شته او نه پرګ شته ولاړم نه نو ما ته ټول خلک ماته شوه کنه څه چې دا خدمت پرېږده. وکړو څه غم وکړو څوک وایي کور د لاخلو څوک وایي دا وکړو او چې بیا سورج تېرې شي وي مړه ورکه وایي سړیا نو هلکه الله سره دوکې مه نه کوئ. داسې نه ده شته چاله دا چې خدای خبره پاک ووایي مونږ ته وس بیا. ورکړي او ډېر مو سره ورکړي که نه اړونه نشته نو الله څه. دې وکړي زه خدای دې الله دې ثوابګیر نن شي سهار الله زه دې څه غواړم نه ها، خلک راځو. نه پکار راځو ستاسو فن پلو نن سبا چې دی نو پروګرامونه شته نه جي پروګرامونه خو ډېر نشته ځکه د چا هم نشته یوازې زه خو خیر داسې پروګرامونه ډېر کوم هم نه خو لکه زموږ د نورو فنکارانو نور حالات ډېر دغه دی ځکه چې کرایانې ورکوي غریبان ناستې ډېرو کې ناستې او کارونه ډېر نو په کار ده چې ګوره ما یو ځل د احمد ګل استاد ته ویلي دلته ودرې چې ته دا بچي دا نوسي دي چې ته نورو هنرونو کسبونو ته کښېنوه ځکه چې اوس په ودونو خادو کې به هغه ټنګ ټکور کېدو هغه خو کفر خلکو ته ښکاري دا نور چې څه کېږي دا نن چې زه استغفر الله او بیا پښتنو ته به زه دا جولی غواړم چې هغه چې په ځان نوم د پښتون وایي ژبه پښتو وایي بېګا مې یو کس پکې صحیح کو یو زنانه ورته وایي چې تا باندې به دغه یي هغه سوی ورته ګیم کوي پرتوګ به راته وباسي هغه ورته پرتوګ وویستو دا هم پښتون دی نو دا ګوره دغه څیزونه ما ته بعضې وخت کې خلک کمنټ ولیکي د دې په ځای د دې فنکار په ځای چې تاسو دا کار به دې کړی دا کار به دې کړی نو زه هغه ملګري ته وایم چې وروره ته ګورې زه خو واهیات نه ورکوم زه خو کوشش دا کوم صفا سوتره ګوره زما یو روبۍ وه په یو فلم کې ما کړې وه هغه ته ما زه دا فلمي ګانې نه کوم خو چې ته امیر غلام صادق ته الله وبخښي ما ته زه لکه انقلابي شی شته خراب بیا مې راوغواړم نو هغه ماله به یو غزل راواستلو نو هغې سره یو روبۍ وه چې هسې مست په شلنګ دی نوی نسل او خفه کېږو به هم نه ځکه چې دا شی حقیقت دی که څوک سوجي کړي ورته نو بده خبره هم نه څوک به ترې عبرت واخلي هسې مست په شلنګ دی نوی نسل نه په نوم دی نه په ننګ دی نوی نسل په کلپونو کې بربڼ سره ګډېږي د مغرب په رنګ کې رنګ دی نوی نسل د نوي وینې نوي نسل کارنامې وګورئ د هنګامې وګورئ نوی دستور نوی رواج د پښتنو وګورئ د هنګامې وګورئ یو خوا ته رور ګډېږي بل خوا ته خور ګډېږي چا سره پلار ګډېږي چا سره مور ګډېږي دا بې شرمي ده امریکې ته ځي پکې وګورئ د هنګامې وګورئ په سر تار نشته په چای کار نشته په میخانه د ساقي نشته ریوه نشته را بشي زر دا د قیامت دا نشانې وګورئ د هنګامې وګورئ نوی دستور نوی رواج د پښتنو وګورئ د هنګامې وګورئ واه ډېر ښه دا د امیر غلام صادق امیر غلام دا ما فلم کې کړی دا کوم فلم و دا نوی نسل ښه نوی نسل کلب ته شو دا ډېر ښه نو دې نه چې اوس سړی عبرت واخلي نو ښه خبره ها الماس خلیل صاحب خبرې ترې زما او ستاسو ډېرې وشوې الله دې وکړي چې ستاسو دا څومره فنکاران چې دي او دا څومره هنرمندان چې دي چې د دوی دا کوم مالي مشکلات مالي کړمې دي دا د خدای پاک د خپل دره پوره کړي امین او ورکړه د الله ښه د انسان ته د خدای مه کښېنوه خو زموږ دا فنکاران اکثر چې دی د دوی بیا دا داسې کله ژوند چې اخري شي ښه نه تېرېږي او ډېر خلک دا وایي چې په دې کې د دوی خپل لاس وي خپل کردار هغه یو شی ما ویل که نه روبایه کې چې کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے آدمی صرف بہانہ ہے خدا دیتا ہے اکثر خلک دا وایي چې د فنکارانو ډېرې پیسې ګټلې خو دوی په لاس نه نیولې که نه تا یو خبره وکړه
خفه نشي خبره مې لګه دا یو خبر وکړه چې احمد ګل استاد یا خیال محمد یا اساسي دی دا بچی نور فن ته اچولې وې نو دا فن خو مونږ هم کړی د باډي میکر هم ټرکونه هم پکې څه جوړ کړ فن کې هم څه نشته پوزې تورې لاسونه تورې چې ماښام دي پیدل روان یو کور ته نو ما هم سوچ یو ورځ وکړو ما جوړو لارې او کلي ته پیدا ځو یاره دا څنګه ملک دی هغه کار مې پرېښو نو کوم کیسه بې زده کې یار ته ما ته هغه کیسه وښایه په پاکستان کې بیا داسې کارونه داسې وي که نه چې هغه هر وخت میلاویږي په هر ځای کې میلاویږي اوس د ټنګ ټکور دا محفلونه نشته دا اډوشتنه او ستا دغه یو مثال خبره ده که نه ته خو زه تا سره نور هنرونه شته که نه باډي میکر مې بچي دي له خیره سره خدای دې په روزګارونو کې خدای دې په کارونو لکه دا خبره ده چې اوس او کاروبار هم نن سبا که د عزت کاروبار شروع کړي یا که نو هغې نه هم پیسې پکار دي پیسې پکار او دا هر سړي غریبي ده اوس احمد ګل استاد به غریب په څه کار روان دې عمر کې به څه کار وکړي ته ما دا ووایه دی به په څه او چې سره پیسې وې دی به خان په شان ناست و څه کار به روان کړو نو خلک دا پیسې دي ټولې لزولې دي که نه ګټلې دي څه پیسې دي د ملا ګیره ده که نه یار دوی چې لاړ شي پروګرام نه لاړ شو یار مونږه هسې خبره کوو نو مونږ سره 18 کسان دي نو چې هلته پیسې راغونډې شي نو دوی خلک وویل چې او دونه پیسې وشیندلې نو چا راغونډې کړي او په ویښه شي نو بیا هغه ملا ګیره ترې جوړه شي په تعویضونو خلاصه شي نو څه پیسې ورسېږي 2000 2000 400 روپۍ د غریبانو ورسېږي سب پلان کوچ والا والي سر لوډونو والا ته والي سب خرچه وشي او دا خو ټول اوس خیال محمد نه علي که نه یا احمد ګل استاد خو نه علي یا الماس خان نه علي که نه د دې خو ورسره نور خلک تلي هغې نه ټول حصه شي نو څه ترې پاتې شي او دا خبر ټیک ده لک روپۍ او چلته 10 کسان تلي نو دا خبره ده څه پاتې کېږي یو دې ته به سوچ چې دا خلک په دې پویول پکاري چې غریب او فنکار سړي دا نه چې پیسې ټولې کور ته وړي هغه دلته ډېره کې خرچونه کوي مېلمانې راځي 50 چیس کوي هر وخت پروګرامونه هم نه هر وخت پروګرامونه هم نه که نه الماس خان خلیل صاحب تا په ریډیو باندې او په ټلویزیون کې اکثر غزلې ډېرې ویلې لوبې سندرې دي ویلي ستا یو شی ما کمی محسوس کړی دی زموږ په ریډیو کې د ټپو ستا صرف یو ریکارډ دی نو دا ولې ته ټپې په شوق نه وې او که څنګه نو ټپې خو ښه شی دی خو بس د هر سړي خپله لهجه وي که نه هر سړي خپل لغه وي هسې ټپه خو درځي صحیح که نه ولې نه راځي نو دا ما ته به څه پته لګي چې ته یو دوه ټپې وکړې نو زما به یقین وشي د دې کتونکو به وشي بلتون د غم په براق سور کم د عقل واګو ته او خو مې نه که نه رسي لاسونه چې مسافر په کټ کې سملي فکر واخلي او د وطن ارمان کوي دا نه مې تن نه مې وطن شته نه مې د قبر او تمه شته چې ښخ به شم لاس په دې غاړې ته پرېنږدمه زه مسافر اشنا په خدای سپارو دې یمه دا مې مسافر ته ډېر ښه یاره دا خو زه ته رښتیا یم چې ما ستا نه چتم ټپې قوالی مې دې اورېدلي دي ډېرې مزېدارې او غزلې ربیانې مې دې اورېدلي دي خو ستا خو د ټپې هم ډېر ښکلی انداز دی بس نه دا خو چې ساز وي نو سړي ته بیا لار هم ښیي که نه ما خو تا ته مخکې سازونه څوک پخلی سره شروع ګوره فرمان الله ناست دی دا ښه ډراماټسټ دی نن سبا هیرو راځي په ډرامو کې ګورې د احمد ګل استاد نوسی دی که نه او احمد ګل استاد ښوده دی هغه بېګا ګاڼه ګرځوي دلته زموږ کلي کې دلته دې ګاڼه جوک کوي که نه بس الله دې وله جن ورکړي او خدای پاک دې دا ټول آباد او خوشحاله ساتي او زه دا خپلو دوستانو ته مینوالو ته سلام کوم او الله پاک دې ټول خوشحاله او آباد ساتي وایي مینه محبت کوئ څو ورځې دي
نه به تل ژوندون نه دیدنونه وي نه به همیشه داسې خوندونه وي او ای خلیله تیر به دې دوران شي اخر ای خلیله تیر به دې دوران شي اخر نه به دې غزل نه به باپونه وي نه به همیشه داسې خوندونه وي الله دې دا ټول پښتانه او ټول مسلمانان آباد او خوشحاله ساتي الله د فلسطین مسلمانانو لم بری ورکړي الله دې مسلمانانو اتفاق ورکړي او الله دې موږ یو ځای کړي او چې چېرته مسافر دي الله دې خوب کې هم نه ځایروي او خدای دې د خپل وطن ثواب وکړي او خدای دې خپلو بچو سره دا باقي ژوند تېر کړي او الله یې زموږ هم مدد وکړي او هغه دنیا دې هم خدای ښایسته کړي دا دنیا خو فاني ده تېره شوه او تېره به شي او خدای دې هغه دنیا ښایسته کړي د ټولو مسلمانانو سره ډېره مننه الماس خلیل صاحب تاسو نن مرکه چې وه دا ځانګړې وه ملګرو د الماس خان خلیل صاحب په زړه باندې چې کوم هغه غبار او دا ګوره دا فنکاران ډېر حساس وي دي وړه وړه خبره محسوسوي د بعضې خلک تاسو چې کله د مرکې د دې هنرمندانو ګورئ نو مهرباني وکئ زما بعض سړی اړکې چاړه منډي که نه نو په کمنټ باندې خو زه به یو خبره وکړم په ښه کمنټ باندې بنده ښه ښکاري که نه په ښه خبره چې څوک کوي ښه ښکاري او چې سپکه څوک کوي نو هغه سپک ښکاري هغه یو متل خلک کوي خوشحال خټکه په درنو درونه په سپکو سپکه مننه کوم د فرمان الله چې د احمد ګل استاذ نوسی دی او د دې ویډیو په جوړولو کې په کیمره را سره هغوی ملګرتیا وکړه او ستاسو د کتو او زموږ د برداشت کولو یو جهان مننه اجازه راکئ الماس خان خلیل صاحب تاسو دې الله خوشحال ساتي الله مو بیا راوله خوشحاله او آباد ساته او ټول ته زموږ دعا سره